د ټي ټي پي پر سر د کابل او اسلام آباد تازه مطبوعاتي ناندري جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ په یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې د پاکستان د طالبانو تحریک په افغانستان کې پټنځایونه او آزادانه فعالیت لري. سرچینې په دې اړه اندېښنه ښودلې او پر کابل د طالبانو له واکمن رژیم څخه په دې اړه د خپلو ژمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان پوځ دغه راز د بلوچستان ایالت په وروستیو څو ناونیو کې هم د طالبانو تحریک په لاس لرلو تورن کړی دی. په کابل کې د طالبانو رژیم یو ویان بلال کریمي بیا د پاکستان تورونه رد کړي او ویلي دي چې افغانستان خاوره د هیڅ هیواد خلاف نه کارول کیږي. د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره پاکستان بیا په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د فعالیتونو او پټنځایونو د موجودیت ادعا کوي چې طالب رژیم یې بیرته ردوي. په وروستیو کې پاکستان دا هم ویلي چې طالب رژیم ورسره په همغږۍ پاکستاني طالبان د ډیورنډ کرښې له څیرمې نورو سیمو ته لیږدولي دي. خو طالب رژیم ویلي چې پاکستان طالبان نه بلکې د وزیرستان کډوالي انتقال کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.